आवाज़ में कोई हाँ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम د نړۍ ټولو ښاغلو پښتنو ورونو خویندو السلام علیکم. ستړي مه شئ پښتنو ورونو خویندو. نن زه ستاسو په وړاندې په خاصه توګه د پښتنو مولیانو په وړاندې چې دی نو صاحبانو په وړاندې یو څو خبرې ږدمه. زه اول خو د علماء کرام نه په بخښنې سره په ډېرې بخښنې سره د بعضې مولیانو صاحبانو ته یو څو خبرې کول غواړم، یو څو خبرې ورته وړاندې کول غواړم چې یاره کوم مولیان صاحبان چې د کوم قبیلې د بیلې پیژنګلو او امت ترمنځ فرق نشي کولی، هغوی ته زه خواست کوم چې د کوم قبیلو او بیلې پیژنګلو په هکله دې په منبر خبرې نه کوي. وجه دا ده چې قومونه قبیلې الله تعالی جوړې کړي دي، بیله پیژنګلو ژبه جامه دود دستور دا د امت سره ټکراو کې نه دي. مونږه چریم چې دی نو د مسلمان په توګه چې دی هغه د امت نه انکار نه دی کړی، خو کوم چې دی بیله پیژنګلو چې دا بیل شی دی. کوم قبیله او امت کې فرق کول پکار دي. نو زه دلته کې خواست کوم ډېرو پښتنو مولیانو صاحبانو ته چې تاسو کله په منبر کې نه نو ښه د زړه د خلاصه چې د زړه د کومي یو مضمون تاسو کتلی نه وي، تاسو ځان خبر کړی نه وي، نو په هغې باندې په منبر خبرې مه کوئ. وجه دا ده چې دا ستاسو ته چې کوم مخې ته خلک ناست دي نو یو خو که تاسو داسې خبره وکړئ چې هغه د دغه نه بدله وي نو تاسو به د خندا کېږئ، او بدمرغه زموږ ډېر مولیان صاحبان چې دي نو په دې خبره غور نه کوي چې هغوی امت او قوم قبیله تړي. هغوی وایي چې یاره د قوم قبیلې بالکل چې دی نو څه ځای نشته دی، د دې د بیلې پیژنګلو اړو څه ځای نشته دی. دا خبر نه دی چې یاره دا بیله قومونو قبیلو ته دا بیله پیژنګلو الله تعالی ورکړې ده او د دې د امت سره څه ټکراو نشته دی. دویمه خبره، زه په ډېر عاجزۍ او په ډېر بخښنې سره ډېر په دغه سره زه یو علماء کرام نه یو پوښتنه کوم که زه نن سبا خلکو ته ویل کېږي چې تاسو راپاسئ او پلانې او دینګړې او داسې او هغسې د مولیان صاحبان چې دی نو هغه څه جنګي جنون کې اچول غواړي پښتانه چې د ډېر مخکې نه هم چې دی نو پښتانه جنګي جنون کې دی ډېر وال ټکولې د دې د لاسو خوړل. مونږه بدامني تېره کا ژوند مو چې دی نو د پښتون قوم هغه یووالې تباه دی، امن تباه دی، پرمختګ تباه دی د دې جنګي جنون د وجې نه. خو نن هم زه وینم چې راپاسئ او داسې چې دی نو دغه د اسلام دپاره راپاسئ او دغه دپاره راپاسئ. یو خو اول خبره دا ده چې د یو آیا که زه د یو لیبرل سیکولر ملک یا قوم نظام د دفاع دپاره مړ شم نو آیا زه به شهید یم؟ هر څه ته لږ غور وکړئ چې دا څه راروان دي، تاسو څه کوئ او څه نه کوئ. پښتون په حیثیت پښتون که د یووالي امن او پرمختګ ته تلل غواړي نو دا د مذهب په نوم باندې د یووالي امن او پرمختګ نه مه منې کوئ. امت بیل شی دی او قوم قبیله بیل شی دی. د امت پیژنګلو بیل شی دی. د امت پیژنګلو د مذهب په توګه کیږي. د قوم قبیلو د بیله پیژنګلو ده، ژبه ده،
جامه ده دستور دي. دې ته وګورئ د دې منع نه ده راغلی، بلکې دا ویلې شوي دي چا چې د خپل نسب نه انکار وکړو نو ملعون لعنتي شو. لږ 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 د دې څیز نه راوځئ. پښتون چې دی ډېر بد وخت تېر کړو د په دې څو زه وایم په دې خاصه توګه چې د یوه نیمه صدي چې دی نو مونږ د مذهب په نوم باندې خلکو چې دی دوکه کړو، خلکو رات سره کمې کمې لوبې وکړې. نو اوس زه غواړم چې یاره تاسو ته خواست وکړم چې نور پښتون د مذهب په نوم باندې چې دی نو ملوبوئ، د امت او د قوم قبیلې په منځ کې دا ټکراو مه راوړئ. که یو کس ځان ته پښتون وایي نو دا کفر نه دی، دا پیژنګلو ورته خدای پاک ورکړې ده، په قرآن کې ورته دغه کړي دي. که د دې ضرورت نه وی نو قرآن کې به الله تعالی دې ذکر نه کوو چې وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. دا قومونه قبیلې چې دي نو دا د تعارف دپاره الله تعالی جوړې کړي دي. مونږ دا نه وایو چې یاره یو تعارف چې دی نو هغه د تقوا ځای نیسي. تقوا بل شی دی، امت بل شی دی، قوم قبیله بل شی دی، بیله پیژنګلو بل شی دی. نو خدای ته وګورئ په دې څیز کې چې دی نو زیاتې مه کوئ. دا نن ما ډېر داسې خبرې واورېدې چې دا پښتو او دا څیزونه دا پرېږدئ او دغه شی او هغه شی دا پرېږدئ. ولې د امت او د قوم قبیلو د دې په منځ کې ټکراو څه دی؟ نو زه خواست کوم چې کوم مولیان صاحبان چې دي هغوی په دې ځان نه دی پوهه کړی، سر یې پرې نه دی خلاص کړی، نو هغه خواست کوم چې هغوی دې په دې باندې خبرې نه کوي نو ښه به وي. ځکه چې موږ ډېر چې دی نو د مذهب په نوم باندې ډېر خلکو موږ راښکودلو او همدغه جنونیت تاسو په موږ کې را پیدا کوي د لږ وخت دپاره. پښتون ته وایي چې یاره بس تندار یو ته راپاسه او داسې او هغسې او په چې کله هغه وخت تېر شي بیا را باندې را باندې کوي چې ته ولې داسې کېږي، نیغېږي ولې بیا. نو چې تا ته ضرورت پېښ شي او تنخوادار خلکو ته ضرورت پېښ شي نو هغوی بیا چې دی مونږ د مذهب په نوم باندې بیا راپاسوي، بیا راته ټوپک هم راکوي، دغه راکوي. خو وروستو بیا چې هغه د هغوی هغه کار رانه واخلي نو بیا هم دغه هغوی راته بیا سر درد وایي، بیا راته دهشتګرد وایي، دغه راته وایي. نو بخښنې سره د دې نه کلار شئ، د دې نه چې دی نو لږ مینت درته کوم چې یاره د امت او د قوم په دې قوم قبیلو په منځ کې د دې فرق پیژنګلو دپاره لږ کار وکوي نو ښه به وي. بله خبره دا ده چې بیا به هغه کوېسچن وکړم که زه به حیثیت مسلمان د یو لیبرل سیکولر نظام یا ملک په دفاع کې مړ شم نو آیا زه به شهید یم؟ تاسو چې نن بیا د پښتون په دې مذهب په نوم باندې راکاږئ دغه کوئ که نه نو لږ غور وکړئ چې څه روان دي او څه نه دي روان. لږ زیاتې دا زیاتې دی، دا صحیح ده. که کوم پروفیشنل دغه دی هغه د پیسې دپاره تنخواه اخلي، دغه اخلي، که هغه بیل شیزونه دي، خو دا تاسو څه زه خو وایم چې دا دغه بیخي څه بله طرف ته تاسو دغه بیا تاسو دا پښتون په دې څیز راوچتوئ بیا چې دی نو سوال او بیا تاسو وایئ چې یاره دا چې دی نو دغه مذهبي انتها پسند دي پلانې. په ډېر مشکل سره موږ ورو چې دی نو خپل پښتون قوم د مذهبي هغه جنونیت نه د راویستو کوشش کوو، لګیا یو او موږ مسلمانان یو، د اسلام دپاره زموږ دغه دی. خو دا شی چې دی نه دا څه بل څه روان دي، دا خو څه که زه تنخواه اخلم نو زه به بل ته ویم چې تم راپاسه او چې دی نو الا دا خو د اسلام جنګ دی، دغه جنګ دی. پخپله وګورئ چې څه روان دي څه نه دي روان. په دې هر څه د یو لیبرل سیکولر نظام دپاره مرګ چې دی نو دا که شهادت وي خو بیا یې راته ووایي خیر دی. بله خبره زموږ ډېر پښتانه وروڼه چې دی نو هغه نن راپاسېدلي دي او مذهبي او دغه د جنګي جنون کې چې دی نو اخته شوي دي. پښتنو د جنګي جنون نه راوځئ. دا خلک ستاسو د خپلې خوښې دپاره جنګي جنون ته ورولي. دواړه ملکونه چې دی نو هغه پروفیشنل فوجیان لري، هغوی پوه شه او د هغوی پوه شه. که چېرته موږ ته پاتې شوه نو د زړه د خلاصه به چې څه کولی شو هغه به وکړو. خو
د پروفیشنل فوج ضرورت څه د پاره دواړو ملکونو سره شته دی جنگي جنون چې دی نو دا په عوام کې بیا فوج خلاړ شي بیرک ته سنا سه او کی سنا سه دغه کی هغه آلته کې هغه جنگي جنون خپل سب کاغه ژوندې مساتینو څه فرق نه کوي خدا عوامو کې کپاتې شو نو دا بیا رستو موږ ته ډېرې مسلې پیدا کوي په عوامي توګه باندې بیا یو ګروپ را پاسي او بل ګروپ را پاسي او هغه وایي چې راځه چې دینو دا کوم او زاغه کوم نو خته ته وګورئ د جنگي جنون نه ځان وساتئ یو خو جنگي جنون چې د عوامو لپاره د لپاره نه دی پکار چې ما وکتل چې په انډیا کې چې دینو هغه د ډیر مسلمانان د کشمیر وغیرہ مسلمانان چې دینو هغه تنګول شروع کړ نو عوام ته جنگي جنون نه دی ورکول پر ته شان دي طرف ته د جنگي جنون چې دینو دا نور خلکو ته نقصان رسول شي او بیا رستو د دې اثر پاتې کیږي جنگ به یو سور زیوی نبوي یا به ویم او هغه چې دینو زما په خیال چې ورستو به موږ ته ډېرې مسلې پاتې کی آفټر افیکټس د دې بیا ډېر زیات وي نو جنگي جنون چې دی دا عوامو ته نه دي ورکول پکار د زړه د خلاصه مختار احمد ورور دی وایي چې کنځلې کوي مسلسل او وایي چې ته د پښتون دښمن یې ته د پښتون د ترقۍ دښمن یې ته د انسانیت دښمن یې مختار احمد کنځل کوي مسلسل مختار احمد وروره ستاسو کنځل په سر سترګو کنځل د پښتون سره چې د لری نه مزه نه کوي دا نرتوب په کار دی لږ پښتون کې چې هغه په مخامخ راشي زه په دې پیښور کې ناست یم او لږ ځان کې نرتوب پیدا کوي پښتون سره د لری نه کنځل مزه نه کوي مخامخ راشي چې سمو پزړی وایي که سم سره جواب نه بوي کني نو زه به ته خامخا جواب درکم د سې دغه نشته دی بل خبره دا ده زه د پښتون قوم څنګه دښمنی ما زه د پښتون قوم د بیل وجود بقا غواړم آیا دا د پښتون قوم سره دښمنی ده د پښتون قوم د بیل وجود جبي جامې د دستور بقا غواړم د کیسه دښمنی ده زه د پښتون قوم یووالی غواړم څوک د خپل قوم یووالی غواړي هغه د قوم دښمن دی زه د پښتون قوم امن غواړم څنګه چې دینو دا امن زه غواړم چې پښتون دی په خپل خاور په امن کې اوسینو دا او د امن نور قومونو ته فائدہ ده څنګه د خپل قوم سره دښمنی ده زه د خپل قوم پرمختګ غواړم څنګه چې دینو زه د خپل قوم دغه مای دا قوم چې دینو نور خلکو ته فائدہ نه رسی نور قومونو ته فائدہ نه رسی بهتر بدای چې تاسو په سره کې صدقې مخامخ راشي د پښتون سره دغه په شانتي لری د کنزل مزه نه کوي زمون روري په سر سترګو راځه مخامخ راځه دونه سب دغه نشته دی زمون دفتر زیشته زموږ د غشته دی او په سر سترګو راځه که چرته یو خبرم زموږ د قرآن زموږ د ملکی آئین زموږ د نړیوال آئین د دینه پړ مخوي څه چې د خوښۍ هغه موږ ته ووایه په مخامخ باندې خو په مخامخ راځه موږ چې دی نو د خپل قوم یووالی غواړو امن غواړو پرمختګ غواړو موږ د نورو قومونو سره دښمني نشته دی او نه یې کوو موږ خبره کوو نو مونږ وایو چې یاره دا د پښتون قوم د یووالي امن او پرمختګ دپاره پکار ده مونږ په خپله ژبه کې زده کړه غواړو دا په دنیا کې په نړۍ کې د ټول قومونه په خپل ماشومان په خپله ژبه کې زده کړه غواړي مونږ غواړو چې د پښتون په وسایلو کې د هغه برخه وي نو په خپله سوچ وکړه چې که یو پښتون ته د پښتنو په وسایلو کې برخه ورکړې شوه اولنی اختیار د پښتنو په خپله خاوره راغو نو دا د چا سره دښمني ده یا د پښتون قوم سره دښمنی ده ته چې کوم دلته کارخانه نه لګي په پنجاب کې لګي خام ما دلته نه لګي ال تشتر استام ټول افرادی قوت چې دی هغه پنجاب هړپ کړي دي ستا هر سي ستا مدنیات هړپ کړي دي په دې کې تماته چې نه ته داغه قدر وکړه که زه خو نشم کولی وروره که تاسو سره خبرې وي خو ماته وکړه په مخامخ راځه داسې دا ځای دی ستا ټولې دغه ادارې دي ستا ملګري شي ستا ټول هر څه ستا ملګري شي زه ناست یم په پېښور کې عبدالستار وزیر مشره ستاسو خدمت ته سلام او موږ پښتنو خپل کمی کورنه کړو په انګریزي میین یو او په پنجابي میین مختار عبدالستار وزیر صاحب داسې ده چې حقیقت هم دغه دی د انګریزۍ یا بلې ژبې نه نفرت نه کوو که ضرورت وي ضروري زده کول غواړي زده کول کوو خو
د خپل قوم د یووالي امن او پرمختګ د خاطره په خپل ژبه کې زده کړه موږ لپاره لازم ده ځکه چې په خپل ژبه کې پوهه راځي او پوهه د پرمختګ لپاره لازم ده نو که موږ ته پوهه راکړې شوه نو موږ به د یووالي امن او پرمختګ په لار روان شو نو دې کې زما په خیال که څوک وایي چې ته د چا خلاف یې نو زیاتې کې یو چې کم دغه دی هغه به پوهه ورو خیر دی زموږ وروڼه دي دغه به ورته وایو چې مخامخ راشه کښېنه په سر سترګو زموږ ورور یې یو ملګري ویل چې دا څوک چې کنځلي کوي هغوی ته بیخي ټایم مه ورکوئ عبدالله امیر ورور وایي عبدالله امیر وروره الله دې ښاد لره داسې ده چې دغه هم زموږ وروڼه دي د دوی کنزل چې دی نو دا موږ پورې نه نښلي خو دونه عرض به ورته کوو چې لږ نرتوب ځان کې را پیدا کوي مخامخ راځئ کښېنئ دا پېښور دومره لرې ځای نه دی راځئ جان محمد سرحدي صاحب داسې ده چې الله مخار لره او تاسو به نه خبر شئ ډاکټر خان یوازې زه نه یم ډاکټر خان د الله شکر دی چې اوس دلته کې زما په خاصه توګه یو څو ملګري د دې مرکزي چې کوم ملګري دي هغوی د دې کار دپاره تیاریږي نور ملګري مونږ تیارو هغه زما په 40 غنټې په دغه کې دي په مینه کې دي زه د هغوی انشاءالله چې تاسو به وګورئ چې ډېر کارونه زه په خپله نه کوم ډېر کارونه ماشاءالله زموږ عابد منیر دی معراج صاحب دی زاهد حسین صاحب دی ادریس دی شیروز دی داسې دا نور ملګري ټول بلا ملګري دي چې نور ملکونو کې زموږ ملګري شته شمس الدین نور یاقوت خان حاجي صاحب چې دی نور بلا ملګري دي چې هغه ماشاءالله ورو ورو کار کوي ورو ورو چې دی نو دې طرف ته خلک رابلي او موږ چې دی د یو پښتون نه به نفرت نه کوو که هغه هر څنګه دی انشاءالله چې سمې ته به راځي که خیر سرمد خټک ورور وایي چې افغانستان سره د څه تعلق دی سرمد خټک ورور سرمد خټک ورور داسې ده چې ستړی مه شي الله دې ښاد لره زما د افغانستان سره چې دی نو د وینې د ژبې او د تاریخ تړون دی داسې زما زه د خپل بیل پیژنګلو د کوم چې زما پیژنګلو ده الله تعالی چې ماته د کوم پښتونولۍ ده دغه راکړی تعلق راکړی دی وینې راکړی ده نو زه انکار نشم کولی زه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د خپل نسب نه انکار وکړو هغه ملعون لعنتي دی زما هم دومره چې دی نو تعلق دی دغه سره زه بجار ویم چې زه نه د افغانستان ته کار کوم او نه پاکستان ته کار کوم زه خپل پښتون قوم ته کار کوم د نړۍ ټولو پښتنو ته کار کوم زه د پښتنو ترمنځ زه د زړونو تړون ته کار کوم زه د پښتنو د یووالي امن او پرمختګ ته کار کوم نو الله مو ښاد لره عبدالله امیر ورور وایي چې د امریکې نه زما سلامونه قبول کړئ ډاکټر صاحب تاسو ویاړو الله جل شانه مو ژوندی لره ډاکټر صاحب ډاکټر خان تحریک زنده باد عبدالله امیر وروره ښاد اوسئ مونږ چې دی په امریکا کې هم چې دی کوم څومره پښتانه دي هغوی ته زموږ پیغام ورسوه چې د یووالي د امن او پرمختګ پیغام ورته ورسوه د زړونو تړون پیغام ورته ورسوه او ورته ووایه چې د دغه ځای د امن خیال ساتئ په خپلو کې چې دی نو د تړون دپاره کار شروع کوي د زړونو تړون راولئ د خپلو کې چې دی د هغه بیلې پیژنګلو د ژوندي ساتلو دپاره کار وکړئ انشاءالله ستاسو دا کار چې دی دا به د پښتون قوم د پښتنې خاورې د تړون سبب جوړیږي او د پرمختګ سبب به جوړیږي الله دې ښاد لره ډېره مننه عادل ضیا ورور وایي چې پښتون نه په عین کې ځای لري او نه په خپله خاوره د هندوستاني پایلټ او د پی ټي ایم ممبر علمزیب مثال موجود دی اخر به زموږ څه کیږي عادل ضیا وروره همدغسې ده تر څو چې موږ تقسیم یو مونږ د یو بل پوښتنې ته نه راپاسو مونږ چې دی نو په خپلو پسې یو بل پسې په د بیل وجود د بقا او د دغه په هغه دغه کې یو ځای شوي نه یو د زړونو تړون مو نه راغلی همدغه حل به یې زمونږ
تاسو ته پته نشته دی، تا خو دا ووې. زه دا وایم چې یاره که دا هغه دوی چې یو دغه نیولی دی د انډیا هغه جاسوس ګلبوشن یادو، که دا چېرته پښتون وی نو اوسه پورې به ځوړند و. نو دا ناانصافي دا ناانصافي موږ دې ته راښکاره کوو چې انصاف چې دی دا ډېر اهم دی. انصاف به راکول غواړي، حقوق به راکول غواړي، بغیر د دې نه چې دی نو که څونه خلک به ته چې دی په یره او په پیسو او په دغه باندې خپل کې. دا خو زموږ ډېر وروڼه چې دي هغه د یرې د لاسه غږ نه کوي، د دغه د لاسه غږ نه کوي، خو داسې نه ده. انشاءالله چې ورو به د دې دغه راځي چې که په یره کې اوسو نو عموم نمبر دی، وار مو را روان دی، نو ښه به دا وي چې مونږ د زړه د خلاصه مونږ د چا سره زیاتې نه کوو، څه جرم نه کوو. خپل حق غوښتل پکار دي، یو کېدل پکار دي، د یو بل د پوښتنې دپاره راپاڅېدل پکار دي. د عالمزیب رور چې دی نو نیول حقیقت کې هغه څه کړي دي. که څوک وایي چې پښتون مو وژنه، پښتون چې دی ورک، پښتون را پرېږده، پلانې دګړې، اصل جرم نه دی. غوسه کې که د خولې نه څه دغه وسي نو دا پرووک څوک کوي لګیا دی. زه وایم چې یاره که زمونږ د پی ټي ایم وروڼه دي که نور داسې د ایم پي وغیره د دوی په غوسه کې د خولې نه څه سخته خبره وځي نو هغه د زړه هغه دغه دی خوږ دی چې هغه راوځي. دې ته مه ګورئ، حقوق ورکوي، انصاف ورکوي. تاسو وګورئ چې حزبني که خیري دا ټوله خطه چې دی نو دا د امن موږ غواړو چې د امن دا ټوله خطه د امن دغه شي او د جنگي جنون چې دی دا موږ د دې نه ورک کړو. د پښتون زه یم چې د پښتون د دې دماغو نه پسې چل کما کولی شو چې ټول پښتون یې په ځای هپنټایز کړی وی او ورته مې ویلی وی چې دا جنګي جنون چې دی نو دا د دې دماغو نه وباسه. دې خلکو مونږ په دې باندې چې مونږ نه بس دغه جوړ کړي دي چې کلم د دې خوښه یې راپاسي مجاهدین رانه جوړ کړي، دغه رانه جوړ کړي چې بیا یې وخت تېر شي بیا وایي دا دهشتګرد دي هغه دي. نو زه په دې وجه مولیانو صاحبانو ته هم دا مینت کوم چې مه غولوئ په دې څیزونو. جنگ چې د چا کار دی هغه به کوي، پروفیشنل دې دپاره دغه وي. عوامو نه دغه جنګي جنون بیا ویستل ډېر ګران کار وي. تاسو خو یې وله ورکوئ د چا په خوله وي، د پیسو دپارې هر څه دپارې، خو دا بیا وروستو راټولول اسان کار نه دی. ښه به دی چې یاره تاسو دا معصوم عوام چې دی په خاصه توګه دا زمونږ معصوم پښتون چې دی دا د دې جنګي جنون نه تاسو وباسئ نو ډېره به مننه وي. سلمان خیسور یو ورور دی، هغه وایي چې ډاکټر صاحب پښتون قام د پاکستان د ادارو نه یېرېږي ځکه ستاسو مخالفت کوي. خیسور سلمان خیسور داسې ده چې دې نه انکار نشته دی چې زموږ ډېر وروڼه چې دی په دې پوهه نه دي چې حق غوښتل، انصاف غوښتل چې دی نو دا جرم نه دی، دا په هیڅ قانون غداري نه ده. زما په خیال چې که ته انصاف غواړې، که هر قسمه انصاف وي، حق غواړې، که هر قسمه حق وي، دا غداري نه ده. پکار دی چې وشي. پاکستان کې د افغانستان نه ډېر پښتانه دي. افغانستان ولې د پاکستاني پښتنو سره ودرېږي نه؟ که موږ د هغوی سره هغوی ولې موږ سره ودرېږي، موږ ولې د هغوی سره ودرېږو؟ تاسو یو پروګرام اټینډ کړی په افغانستان کې چې په کوم کې د لوی پښتونستان خبرې کوي. تاسو ته پته شته چې داسې پروګرام کې ایثار ایستل غداري ده؟ داسې کار چې کوئ نو هېڅوک به درسره نه ودرېږي. سرمد خټک وروره داسې ده چې یو خو د پښتونستان غږ که څوک پورته کوي یا د حق حاصلول غواړي، هر قوم ته چې دی نو د چا سره په تړلي اوسېدو حق هم شته. که هغه وایي چې زه د چا سره تړلی اوسېدل غواړم څه وجه چې یاره پلانې وجه ده، او که زه یوازې اوسېدل غواړم نو دا حق هم شته. دا نړیوال قانون دی، دا دغه دی، دا څه جرم نه دی. او خو دا حل نه دی. که ته ما ته دا ووایې چې یاره د افغانستان په دغه باندې ته افغانستان سره پښتنو سره چې دی نو هغه ستا دلته د پښتونخوا پښتنو سره ولې نه ودرېږي، دا ستا سوچ دی. زه خو یم چې ودرېږي، موږ هم ورسره ودرېږو. دلته کې چې کله د افغانستان پښتنو سره زیاتې کېدو زه ولاړم او زه اوس هم د هغوی په دغه کې ودرېږم. که هغوی نه ودرېږي موږ به ورته وایو چې ودرېږئ موږ سره، د بل ملک سره مه ودرېږئ، د موږ سره ودرېږئ. که چېرته د انډیا او د پښتنو په منځ کې یا د بل چا د پښتنو په منځ کې جنګ راغو
او بیا مونږ وکتل چې یاره پښتانه د هغه طرف پښتانه مونږ سره نه ودرېږي نو اول به زه ووایم چې یاره د هغه چې پښتانه چې دی نو پښتنو ښه کار ونه کړو خو پابند نه دي بس د هغوی چې دی نو که مونږ له پکار دي چې مونږ د خپل حق دپاره راپاسو دغه دپاره راپاسو که زموږ یو څو وروڼه وایي چې یاره مونږ ازادي غواړو نو دا یاد ساتئ ګورئ دا غداري نه ده آئینی توګه قانوني توګه نړیوال قانون مطابق دا په هیڅ صورت غداري نه ده دا د یو قوم د خلکو حق دی هغه پوه کا کنوینس کا هغه چې یاره داسې نه ده داسې ده دې کې څه خبره ده دنیا کې ډېر خلک چې دی نو دغه غواړي ملکونو اوس زما په خیال چې د برطانیه کې یو ملک چې هغوی د ازادۍ خبرو کا هغوی ورته وایي چې ریفرنډم وکړي ریفرنډم کو ډېرو پښتنو چې دی نو د برطانیې سره د غزي ملک د خلکو کوم خلکو سکاټلینډ والا هغوی وایي چې یاره موږ ازادي اخلو ریفرنډم وشو ډېرو پکې دا وایي چې نه موږ ازادي نه اخلو بس خبره دغه شوه نو په دې کې د غدارۍ او دغه خبره خو نشته دی یو څوک حق غواړي هغه اول خو کنوینس که چې دا داسې نه ده داسې ده مراد درکوو دغه درکوو یو ملک سره که یو قوم تړلی اوسېدل غواړي زه وایم چې ښه خبره ده که تړېدل اوسېدل نه غواړي نو زور خو نه دی چا سره زور خو ته نشي کولی ګوره په هر صورت ته به پوهه کې ته به چې دی انصاف ورکې حقوق به ورکې دغه به ورکې د هغې په مطابق به ځان سره تړلی ساتي نو زه خو وایم چې یاره دا په نړیوال قانون په هیڅ قانون چې دی نو دا جرم نه دی حقوق ورکوي نو څوک به بیا چې دی نو وایي چې یاره داسې نه کوو سواد نه ورګري فون کړی وي تاسو حسین سواد سلامونه ټول مرګرو ته کول او ډېر هغې کول زه ستاسو ملاتړ یم او نور ملګري هم ډېر سلامونه کوي او کړي مشي ویلي تاسو ته الطاف حسین وروره مننه الله دې ښاد لره خوشحاله اوسې سواد کې چې دی نو به ډېر کار کول غواړي ډېر دغه چې دی نو ډېر پښتانه د ډېرو پښتنو دا خیال دی چې یاره د خپل حق او انصاف غوښتو دپاره خبره اوچت کول چې دي نو دا دغه دی جرم دی جنګي جنون چې دی نو دې نه به موږ یو بل ساتو خاصه توګه د مذهبي جنون جنګي جنون نه به موږ رو خپل پښتانه راوباسو او د پښتون په نوم د پښتنو د اختیار په نوم د دې په نوم باندې به چې دی نو انشاءالله چې دی موږ د یووالي په نوم باندې د امن په نوم باندې د پرمختګ په نوم باندې به انشاءالله چې موږ کار کوو او په ښه طریقه په ښه لاره د یو ملک سره د یو قوم سره د یو ژبې سره په نفرت کې نه د یو مذهب سره په نفرت کې نه د جرمني کویت او د رشیا نه ملګرو سلامونه رالیږلي دي د ټولو ملکونو ملګرو او ستاسو علامو تل ښاد او بالا خوشحاله اوسئ څه شته هجران وردګ ورور د جرمني نه وایي زه ډاکټر صاحب هجران وردګ یم له جرمني نه آیا تاسو د پی ټي ایم ملاتړ کوئ هجران وردګ ورور وایي تاسو د پی ټي ایم ملاتړ کوئ هجران وردګ صاحب داسې ده چې الله دې ښاد لره خوشحاله اوسئ د هر هغه پښتون که هغه په ټولنې په توګه وي که هغه تحریک په توګه وي که هغه د پارټۍ په توګه وي که هغه د شخصي وي مونږ د هغوی د زړه د کومې چې دی نو مرسته کوو ملګرتیا یې کوو چې کوم د پښتون قوم د بیل وجود د بقا د یووالي امن او پرمختګ خبره کوي په خاصه توګه چې د پښتون د امن خبره کوي زما خو پې سر قربان دی او غواړم چې یاره پښتون امن او پرمختګ ته لاړ شي آزاد اشنغري ورګري وي ډېره ستاینه ستاسو د بهترینو خیالاتو صاحب پاک رب دې پښتون قام ته پوهه نصیب کړي پاک رب دې پښتون قام ته وحدت او یووالي نصیب کړي پاک رب دې پښتون قام ته ویښ او بیداره سیاسي مقام ورکړي آزاد اشنغري وروره الله دې دا سوچ فکر چې دی نو ژوندی لره او الله دې وکړي چې زه یوازې نه یم ګورې دا تاسو یې دا ملګري دي نور داسې زموږ په نړۍ کې چې کوم ملګري دي دا ټول دي که خیري ما خو زه وایم چې یاره موږ د نړۍ په هر ګوټ کې چې دی نو ملګري لرو او انشاءالله د پښتون قوم هر جایز حق هر انصاف به په ښه په نړیوال د قانون مطابق اخلو ښه په جایزه طریقه به اخلو د
انصاف غوښتل حق غوښتل چې دی نو دا جرم نه دی که څوک جرم ګڼي دا دغه قصور دی دا زموږ قصور نه دی. محمد ولی ورور وایي چې کله ډرون حملې کېدې وزیرستان کې وزیرستان راستنېده تاسو چېرته وئ هغه ټایم؟ محمد ولی وروره داسې ده چې د تحریک ډاکټر خان تحریک چې دی نو 13 کالو کار کوي او داسې وخت کې کار کوي چې موږ به د ډرون حملو خلاف مظاهرې کولې چغې به مو ویستې نو زموږ بعضې ډېرو پښتنو وروڼو به موږ ته وایي چې یاره دا تاسو غلط کوئ دا خو چې دی نو ابابیل دي نو ابابیل به ورته وایي که نه ابابیل دي او دا چې دی موږ به وایي چې نه هر څه چې دي دا زموږ پښتانه وروڼه دي او دا حق نه لري چې یاره بل څوک پې لاس پورته کړي که هغه پنجابی دی که هغه انګریز دی که بل څوک دی نو موږ نه غواړو چې په پښتون د بل څوک لاس پورته کړي که هغه ښه دی او که بد دی. عادل ضیا په نوم باندې یو هغه د پښتون درې نسله غلامي تېره شوله مغول برطانیه او اوس پنجابي نو داسې پښتون به څنګه پوه کړو؟ عادل ضیا وروره نا امیدي خو منځ نه وباسو انشاءالله چې پوهه به شي خو دا هم رښتیا ده چې دلته زه وینم کوم ښوونځي چې دلته موږ ته جوړ کړي دي د چې موږ یو پښتون نه باسو نو د هغه طرف نه پښتون نه روزي یا بل څه شی روزي نو کوشش موږ ځکه دا کوو چې زموږ نصاب تعلیم چې دی نو هغه زموږ د پښتونولۍ مطابق وي او په خپله ژبه کې وي نورې ژبې د زده کړو دپاره موږ ته وي خو همدغه وجه ده چې موږ دا غواړو ځکه چې دا نصاب تعلیم موږ د دې نه موږ نه پښتون نه څه بل څه جوړی لګیا دی او جوړ کړی دی ډېر حده پورې تاسو به وینئ نو کوشش به کوو نو ډېر حده پورې کوشش کور په کور ګرځېدل پکار دي حجره په حجره ګرځېدل پکار دي جومات په جومات ګرځېدل پکار دي ټیم ورک پکار دی دې دپاره ډېر مضبوط ملګري چې دی نو دې دپاره زه چې ما یو څو ملګري د دې دپاره تیار کړي دي چې هغه ګرځي خلکو سره په لړ کوڅو په دغه کې دا خبرې کوي او ورو د هغې چې دی نو اثر را روان دی که خیر ډېر کارونه به کوو. یو سوال دی یو ورور دی سردار الله ډاکټر صاحب که په پاکستان کې پښتانه پاکستان آرمي مړه کوي نو افغانستان کې څوک مړه کوي؟ که د پاکستان لاس په پکې نو د افغانستان آرمي څه کوي؟ مننه. سردار الله وروره داسې ده چې ډېره موده مخکې به مونږ نه مونږ دا خبره کوو چې دا امریکې څه کمال غونده کې کړی دی که نه دا زورور زوی به امریکا یوازې نوم بنالم زورور څه کمال کوي چې پیسه د وي اجرتي قاتل د تساتي دغه کوي په هغه دې وژني که هر طرف ته دی هغه ته پیسه ستا ته پته چې ده ته دا پیسه ورکوي خو ته په داسې دغه کې ګیر کړی چې ته غږ نشي کولی نو همداسې ده چې یو طرف ته موږ نه وجلی کېږو هر اړخ ته وجلی کېږو او په دې کې یوه وردي چې دی نو هغه نه ده په دې کې چې دی نو ډېر څه دي مونږ همدې هر څه ګورو که دلته کې زموږ نه جیلونه ډک دي نو په افغانستان کې هم د پښتنو نه جیلونه ډک دي خو بده مرغه چې دی نو د یو داسې مشرانو ضرورت دی چې هغه ورو د خپل منظم طریقې سره دغه جوړ کړي او کار انشاءالله چې تاسو به ووینئ که خیري په دې کار روان دی او ملګري چې دی د زړه د خلاصه کار کوي تاسو دعا کوئ که خیري ټولو ملګرو چې کوم سلامونه راستولی دي د هغوی یو جهان مننه او یو ځل به بیا زه مولیانو صاحبانو ته ووایم چې خدای ته وګورئ بخښنې سره د دې قوم قبیلې او د امت ترمنځ فرق وپېژنئ د په خپلو کې اختلاف ته مه راغورځوئ ډېره مننه به وي الله مو تل ښه د وار لره د الله په امان